دې بند جوړولو تقریبا 11 کاله وخت ونیو. پس له 11 کالو نه په 2018 کې تقریبا 2019 کال منځ کې د دې بند افتتاح وسوله په شکردرې ولسوالۍ کې. سعید یاسین. از کجا آمدی؟ از گذر. گذرش به کجا آمد خاصه؟ همین ولسوالی میر بچک‌ها. خب دمی شکردره نزدیک هستید؟ ها نزدیک است. ما البته یک جای بودیم همونجا طرف ایران هم. یک جای آمدیم؟ بله یک جای ما آمدیم دیگه. دوستی شما دیگه بیخی برادر واری است. دوستی ما خیلی صمیمی است. د سیمه مو ولیدل شخوند کې نو ښه فضا د ټوله د خوشحالي په حالت کې دی. زموږ ستایي هیوادوال مثلا یوازې داسې نه ده چې مثلا په دې کې زموږ هغه ورونه چې مثلا هغه د امارت والی بلکې په عموم کې ټول زموږ ستاسې افغانان الحمدلله د ډېر وخت وروسته پر یوه سرخان سره راټول دي. یو هم د کمترۍ د احساس کمترۍ فکر نه کوي. کوم خلک چې میلې ته راځي باید ډېر زیات احتیاط وکړي ځکه دا زموږ ستاسو د وطن ښکلا ده او داسې ځای ته چې موږ او تاسې راځو باید نزاکت مراعات کړو سره او احتیاط وکړو سره. د کوم قومونه اوسېږي شکردره کې؟ دلته قومونه ډېر پښتانه اوسېږي. کوم پښتانه کوم قومونه دي دلته زیات؟ قومونه زیاتره داسې صحیح معلومات نشته. قوم چې ده د لغمان نه راغلي ته زیاتره د وردګ نه راغلي د پورته درې خواته همدغه قومونه. دا اوله پیره داسې شکردرې ته راغلو. شکر الحمدلله. دلته مو اول ځل ده نو؟ ښه ښایسته ځای ده. مخکې بند هم راغلی وي دلته؟ نه اوله نه وم راغلی پوه شوې خو دا مې اوله پیره ده. پیسه مهم نیست. مهم این است که دل مشتریای ما به دست آمده باشه ما خوب خدمت کرده باشیم. دل کسی را به دست آورد یا نه؟ حتما ان شاء الله. حتما. سلامونه او نیکې هیلې ګران لیدونکي خدای دې وکړي جوړ او روغ اوسئ. نن موږ راغلي یاستو د شاه او عروس بند په شکردره کې چې په پښتو کې موږ ورته ناوې او زوم وایو. خو دا اصطلاح شاه او عروس دې په شاته نو څه تاریخچه ده دې په اړه دومره معلومات موږ نه لرو. خو د دې بند جوړولو تقریبا 11 کاله وخت ونیو. پس له 11 کالو نه په 2018 کې تقریبا 2019 کال منځ کې د دې بند افتتاح وسوله په شکردرې ولسوالۍ کې چې تقریبا 50 میلیونه ډالر امریکایي ډالر د باندې لګښت راغلی ده. 9 میلیونه متر مکعب اوبه به دلته موجودي یعنی امکانات به یې د اوبو او 1.2 میګاټه برق دا به تولیدي برق به دا ولري. که دا رقم بندونه په افغانستان کې موږ ولرو انشاءالله موږ به د برق نګاه نه خودکفا اوسېږو. موږ به خدای دې وکړي چې یو کس پیدا کړو او د دې تاریخچې په اړه موږ ته معلومات راکړي. دا دې زمن کې چې دا بند برق تولید بخش کې یعنی تقریبا 3000 هکتاره ځمکې ته هم اوبه ورکولی شي. او بل خوشبختانه دلته یو تفریحګاه جوړه شوې ده او میله جای
تاسو کو دا ماحول وګورئ دلته ډیر خل لرې لرې ځایونه موږ دلته ولیدل چې راغلي وو او په افغانستان کې یعنی یو بل میله جای هم اضافه سو لرې ځایونه خلک راغلي دلته میلې لپاره څوک خپل پخلی کوي او خوشبختانه دا درته وایم موږ سږکال بعضې کسان دلته مصروفه سوي دي بعضې ځایونه یې دلته جوړ کړي دي دوکانونه نو دا هم یو ډېر خوشبختي ځای ده چې یو څو زمونږ وطنوالو ته د کار زمینه هم برابریږي نو دلته خو موږ بعض سره خبرې وکړې هغوی ویلې چې دلته به امکان د دوکانونه هم دلته زیاتیږي او بعضې هوټلونه به دلته جوړیږي نو د دې جي شینوالي او شاید نورې ونې به هم دلته زیات کړي یعنې دلته به ډېر یو ښایسته منظره دا ولري او زموږ وطنوالو لپاره به ډېر ښایسته ځای ښه دوستانو موږ انشاءالله ځو بعضې مصاحبې له دوستانو نه اخلو او خدای دې وکړي چې یو کس موږ پیدا کړو چې د دې بند تاریخچې په اړه معلومات لري زمونږ چینل افغان زون چینل در سره سبسکرایب کړئ لایک کمنټ حتما دا له یاده مو نه وځي او زمونږ چینل در سره شیر کړئ حتما له موږ سره اوسیږئ نورې ویډیوګانې له دې بنده تاسو ته موږ لرو سړی مو وروره خیر اوسي نوم دې څه ده بلال بلال تخلص دولت ځای ښه بلال جانه نن دې بند ته چې راغلی کوم ځای نه راغلی اول خو دا به راته ووایه له بینسار څخه راغلی بینسار نه بینسار کابل که نه نن هم دلته میله نیولې وه او دوستانو سره په چکر راودیاستو میله هم دلته نیولې وه دې بند نه څه خبر سولې مخکې هم راغلی وې دلته که نه مخکې خو نه و راغلی اول دفعه ده چې راغلو خو دا بند چې ده ډېره ښه منظره لري او دلته خلک ډېر زیات د تفریحي لپاره راځي موږ هم هڅه وکړه له دوستانو سره مشوره وکړه چې راشو یو ځای ته یو چکر ووهو سره او ماشاءالله ډېر خوندور ځای ده او نور ښایسته منظره لري یعنې دې دومره یو غټه لاسته راوړنه هم لیدنه وسي او هم تفریح وسي او هم تفریح وسي یعنې دا رقم بندونه که په افغانستان کې جوړ سي نو واقعیت موږ به ډېرې غټه غټې لاسته راوړنې لرو خصوصا د برق لخوا موږ اکتفا سو ولې موږ اوبه لرو خصوصا زموږ مملکت چې ده یعنې غریزه ده که نه غرونه زیات دي بیا خصوصا غریزه سیمه کې یعنې بندونه ډېر ښه جوړېږي ولې امکانات د داسې ګوره دلته ګوره دوه طرفه غر ده فقط یو خی بند سوی ده نو دا رقمي سیمه موږ ډېر لرو خصوصا مثلا سروبي خواته جلال آباد خواته دې خواته ښه نور ملګري به هم در سره وي نو او دوستان مو راغلي دي سره میله مو وکړه سره او ډېر خوند یې وکړو او دوستان دې کوشش وکړي چې همدغسې ځایو ته راشي میلې وکړي سره او څوک چې میلې ته راځي هغوی نه څه خواهش لري خصوصا داسې بندو کې که نه ولې اکثرت دوی میلې ته چې راځي بیا نظافت دوی نه مراعتوي که نه مثلا دا اوبو کې بعضې شیان راچوي بوتلې وراچوي که نه دوی ته څه وایي کوم خلک چې میلې ته راځي باید ډېر زیات احتیاط وکړي ځکه دا زموږ ستاسو د وطن ښکلا ده او داسې ځای ته چې موږ او تاسې راځو باید نزاکت مراعات کړو سره او احتیاط وکړو سره د هرې نګاه نه موږ باید احتیاط وکړو مننه بلال جانه خیر کور ودان سعید یاسین سعید یاسین از کجا آمدی؟ از گذر گذرش کدام در کجا آمد خاصه؟ همین ولسوالی میر بچکه خب دمی شکردره نزدیک هستی؟ ها نزدیک هست خب اینجا هر جمعه می یا نه نبوده که اینجا دمی جمعه اول تان است؟ از من خو ایران بودم فعلا جمعه اول مزدگک آمدیم خب خودت آمدی یا روان کرد که برو خانه پس؟ نه خودم آمدم خب چطور هستم بی وطن که آمدی امی رفقایت امروز میبینی نه اندی والایت از بعد از دیر وقت امرای از رویبری شدی چه احساس داری باز بگو کمی دور از وطن خوش بودی یا اینجا خوش هستی نه اینجا خوش هستم که احساس آزادی میکنیم خب وطن ما خدا از خدا ما دیگه
قدرداری عزت داری کس نمیگه مرا تذکره نه بدون کار مشکل مدرک نمیگه چی آزاد هستی دیگه یعنی اینقدر راحت و اینقدر بدون خصوصا با رفیقا که میگردی نه در ایران در دیگه ممالک کی قدر ما زمینه مسائل نه گشتن نمیتونی خب امی اندی والا زیگم رویتن بیادرای مست دیگه بچهای مامای مست خب امی بچه‌ها سره و خالم زیاد دوست دارن بله یا امی کلاگی که اشاره به خودت میکرد که سالان واسه پیش برو دوستای ماست رفیقای ماست دیگه خب سید یاسین رفیق است یا برادر است بچه همه است همچنان دیگه رفیق ما است خب با می آمدن بعضی رفیقا از آدم دور میشه آدم زیاد خفه میشه نه بله یا باز پس دا آمدن از آدم از فامیل کدم رفیقا زیاد خوش میشه خودت چی رقم سید یاسین که آمد خوش شدی یا خفه دیگه ما البته یک جای بودیم همونجا طرف ایران ما یک جای بدیم بله یا یک جای ما اومدیم دیگه دوستی شما دیگه بیخی بیادر واری است دوستی ما خیلی صمیمی است خب خودت چطور سارانوال میگن به خاطر ما البته که فارغ حقوق هستم دیگه ای که در بین دوستی صمیمیت بیشتر داریم از خاطر سارانوال صدا میکنن خب بله چقدر وقت شد ایران رفته بودین تقریبا 11 ماه میشه که ایران بودیم دوباره برگشت کردیم در باره بند شاه و هاروس چیز معلومات داری یا نیست سارانوال صاحب چون این منطقه شماست نه شکردره از ما که شما زیادتر دیگه این بند شاه و هاروس یکی از بندهای مهم است دیگه در بخش کدامن خصوصا ولسوالی شمال کابل دیگه یک جای سیاحتی است بسیار مردم یا دیگه بار دویم از خود ما است که اینجا آمدیم دیگه واقعا خوشایند برام تمام میشه در این منطقه مربوط شکردره میشه نه بله خود این منطقه را چیکار بنام یاد میکنه این بند کی هست این قشلاق بنام نام داره یا نه مشخص یا نه و شاه عروس مشهور از دیگه ما البته به اسم بند شکردره و خصوصا بند رسمیش که هست بند شاه و عروس میشناسی میشه در اینجا به می اسم مشهور است فعلا خب خوش باش سارانوال صاحب تشکر زیاد خیلی سلامت باشی سلامت باشی مولوی صاحب څنګه خیر جوړه ست شدی په خیر الحمدلله مولوی صاحب خپل نوم به وای زما نوم مولوي محمود احمد محمود احمد کوم ځای څخه راغلی زه د ښاره راغلی د کندهار د ښار کندهار د ښاره کورونه مالته دي که نه فعلا دلې په کابل کې یم ښه دلته کابل ته دلته نن میلې ته راغلی وئ وخت راغلی ډوډۍ دلته وخوړه که نه اوس راغللی څه رقم ډوډۍ مو دورې په ښار کې وخوړل نو بس چای و شان مو راخیستې وې دلې مو وکړه نو تقریبا د جمعې لمونځ مو وکړ رالو دلې دا سیمه مو ولیدل ښه خوند کوي نو ښه فضا ده ټوله د خوشحالي په حالت کې دي مولوي صاحب وظیفه دې چیرته ده زه بس د ستم خادم یم دغه هم خادم یم دا بل هم خادم یم ګر سره د دې دپاره درته وایم مثلا چې ستا تسلي وسي مثلا زما نمبر واخه که یو وخت یو مشکل خدای نخسته درته پیښ سو که دې پر ما غږ وکړي که درته رانلم بیا دا مصاحبه به پر ما ګوایي بس زه خادم یم د هر چا مثلا د یو کشر هیوادوال زه ځان خادم بولم او تر هیڅ چا ځان لوړ نه بولم بس خوشحاله اوسئ مولوي صاحب کامیاب اوسئ ژوندي اوسئ ښه دوستانو مولوي صاحب خبرې مو اورېدلې واقعا یو حکومت سره چې ملت لاس یو نه کړي هغه حکومت هیڅ وخت یا هغه وطن هیڅ وخت نه جوړیږي لکه څرنګه چې دا اوس موږ شاهدان یاستو دا دومره کلونه جنګونه دا ټول زمونږ او تاسو یعنی دننه یو مشکل ده که چېرته ملت سره لاس یو کړي دولت سره لاس یو کړي نو انشاءالله وطن به دغسې ګل و ګلزارې دغسې لاسته راوړنې به موږ ولرو او لکه څرنګه چې دا نږدو ورځو کې د نږدې وختونو کې تاسو د وطن هر خواته هر جي کې د آبادۍ غږ اورئ له موږ سره اوسېږئ ورما صاحب انشاءالله وسلم عنایت الله جانه کوم ځای راغلی زه د همدغه ځای یم ښه کورونه هم دلته دي کورونه هم دلته دي ښه دلته د بند کې څه دنده لرې که چکر راغلی دلته چکر راغلی ښه اصلا د کوم ځای هستئ
اصلا د اندخ شکردری شکردری هستی او. دلته کوم قومونه اوسېږي شکردره کې دلته قومونه ډېر پښتانه کم دي. اوسېږي ښه کوم پښتانه کوم قومونه دي دلته زیات قومونه زیاتره داسې صحیح معلومات نشته قوم چې دا د لغمان نه راغلي ته زیاتره د وردګ نه راغلي د پورته درې خواته ها. همدغه قومونه دي نو عبدالله جان څنګه یې؟ جوړې جوړې تکړه په خیر طبیعت ښه ده ښه ښه اول خو به مکمل ځان معرفي کې نوم یې عبدالله ده ها. او راغلی یم د صد فامیلوی نه ښه او راغلی یم د شکردرې ته شکردره او. نوم یې شکر ده نو دا اوبه چې سړی ویني شکر شکر نه ښکاري بیخي شکر شکر ښه. ښکاري څنګه نن چې دلته راغلی دا بند ویني که نه ولې دا د وطن آبادي سړی ویني سړی واقعا داسې سړی ډېر ورسره د خوشحالېږي انرژي اخلي که نه بالکل نو دا لاس تړاوونه چې ویني په دې وطن کې څه احساس لري بس خوشحاله یو ځوان په پکې صفت بس ته مې چې ولیدې خوشحاله سومه بس د دولت نه ډېره ډېره مننه بس ښه هغې نیولی ده داسې هر نورو ځایو ته هم ځئ که نه د مېلې لپاره نه ځو کله کله جمعګي ځو پوه شوې دا اوله پیره داسې شکردرې ته راغلو شکر دلته الحمدلله هم اول ځل ده نو او ښه مخکې ښایسته راغلی ځای مخکې له ده بند هم راغلی وي دلته نه وله نه وم راغلی پوه شوې خو دا مې اوله پیره ده ښه دا ګوره څه ښایسته هغه صمیمانه مینهناک فضا ده که نه ګوره ډېر خلک دلته وینو هر یو چې دا چهره کې ویني د یو خوشحالۍ احساس ده بالکل که یو نه خوشحالۍ احساس دا ده وطن کې چې امنیت وي واقعا نه، ډېر انسان ډېر خوشحاله هغه وي که نه اوس ګوره بالکل. ته نن ملګرو سره دې راغلی نو واقعا لذت څه کاروبار کوې بس خپله خیاط یم ښه خیاط نو اختر بیا نږدې ده او بل اختر بیا نږدې ده بالکل ښه بیا څنګه د کاروبار ښه ده دې شکر ورځې الله. کې؟ الحمدلله ښه ده ښه؟ ټکه پوکه کېږي و زه خوشحاله اوسئ عبدالله جانه بس ډېره ډېره مننه ژوندی اوسئ. سلام علیکم وعلیکم خوب سلام هستین؟ خوب هستیم جان برادر تون جور، سلطان خوب بخیر، بخیر هستین صحتمند. سلامت هستین ان خب اول خو پیش از که در سوالا بریم خودتان رو معرفی کنین به بیننده. بسم الله الرحمن الرحیم اسم محمد ولی است حکیمی تخلص میکنیم باشنده دره شکردره هستیم دره شکردره. بله خب ببخش نامتان؟ محمد ولی محمد ولی. خودت به نظر من دکانم نو فعال کرده اینجا. بله یا صاحب تقریبا این اولین روز افتتاحش است دیگه. خب ده خانه دمیجاست؟ نه خانه در کابل است. یعنی از کابل دیگه اینجا باز روزای جمعه میند کاروبار؟ نه خیر نه ما اینجا هستیم دیگه شب و روز می باشیم. خب چون روزای اول است باید یک مدت باید باشیم شب و روز تا که تعداد زیاد شه. چطور به امروز اول چی رقم بود؟ خوب بود الحمدلله خدا رو شکر. پیسه زیاد به دست آمد یا کم؟ پیسه مهم نیست مهمی است که دل مشتریای ما به دست آمده باشه ما خوب خدمت کرده باشیم. دل کسی رو به دست آورد یا نه؟ حتما ان شاء الله حتما حتما. چی رقم به دست آوردی؟ ارزان برشان فروختی یا ای که کم چیزی توفه دادی؟ والا پول خود هر جای میتن خب مهم است که اخلاق حسنه باید براشون شود که راضی از ما برن. میجا ما شاهد بودیم بیشتر بارش شد اینجا ما بله میکردیم باز خیر ببینید شما دیگه سلامت نمیدونم باید دیگه تان که نمولت خوشتان ما میزبان هستیم سلامت باشید. خب ان شاء الله بخیر در کارتان برکت باشه. سلامت. درباره بند چقدر معلومات داری خودت؟ بند برق شکردره تقریبا در سالهای 89 که کار ازی شروع شده بود قرار بود در 92 باید افتتاح شه خب متاسفانه بنا به بعضی مشکلاتی که بود نشد. خوشبختانه امسال آبگیری ازی تکمیل شده و از برکت دولت امارات اسلامی افغانستان الحمدلله که شروع شده کار ازی دیگه تقریبا خیلی مردم اینجا به سیاحت و به دیدن از اینا میاد و انشالله از هر نگاه از نگاه امنیتی از هر نگاه کدام مشکلی نیست برای مردم شب روز میتونن که بیان و سیاحت. این آب ازی سرچشمه ازی را میفهمین از کجا است؟ از درای کوست یا سرچشمه ازی بالوم است که از کجا می؟ بله یا دقیقاً سرچشمه دیگه همون کوههای که تقریبا سلسله از کوههای هندوکش است در ختم ازی دریا. سرچشمهش از مو از برفای دائمی دارد. از منچ قسمت است. در کدام وقتی جو زیاد است؟ همین وقت شاید بهار این وقت در این فصلات دیگه تقریبا بیشتر میباشه و بله. خب باز پیش از اینکه بند جور میشد اینجا سیلبر بود دریا بود چی بود اینجا؟ دریا طبعا سیل خود داره و سیلبرد بوده ولی یا
حالا وامی دریا سیل خود داره خو خوشبختانه که بند تقریبا مانع از سیل شده و مناطق پایین خصوصا مناطقی که پایینتر از این بند هستن خوبی های خیلی زیاد رسانده که یک شمی است که از سیل جلوگیری کنه. تا حال خودم مشکل جور نشده نه. امسال چطور تا کم سیل خون آمده تا این منطقه؟ نه امسال نامده، سال قبل آمده بود، یک سال پیشتر از ما آمده بود ولی امسال تا هنوز سیل نامده نه. تشکر، بخیر باشین، سلامت ان شاء الله در کارتان برکت باشه، یک روز بهم که می دست از خودت باشه ان شاء الله سلامت باشین. ما نمیجه فقط که میمون اگه هموطن ما که مصروف باشه و این آبادی را که میبینیم وقت لذت میبریم. سلامت. آرزوی ما هم است که همه یک اینجا میان خوش و سر حال و به اصطلاح بمو کیف که میخواین بیان و از طبیعت لذت ببرن و به آرامش که نیاز دارن به آرامش برسن. زنده باشین، سلامت باشین. تشکر. دوستانو موږ هم اساسا د بند کته راغلو، تاسو وګورئ څومره ښایسته روان دي، باران هم را شروع سو، وخت هم ناوخته ده، نو واقعا د وطن په آبادۍ باندې چې ورځي او ګوري او بیا د خلک دلته ګوري تاسو کنه کته څومره په مینه باندې دلته راځي دوی خپل میلې مخ ته بیایي یا د دې نه لیدنه کوي، واقعا یو بیل خوند لري. په وطن کې چې مخکې موږ څنګه ویلې امنیتي یو بیل خوند لري. نو نننۍ خپرونه به هم دلته پای ته ورسوو. باران راغی، باران تیز نن ډېر باران وسو، موږ میله ډېر سبا وخت راغلی وو خو متاسفانه بارانونه ډېر زیات وسو، نو هغه موږ پروګرام یې لږ څه ګډوډ کړ. خب بس دی رحمت باران دی، همیشه در دعا که و هر چیز خیر سره دی. تشکر دوستای عزیز که تا این دم با ما بودین. از بندش شاه و آروس دیدن کردیم. برنامه ما را حتما لایک کنین، کامنت بتین و چینل افغانزون را سابسکرایب کنین. ببینین که بارش هم شروع شد. تا برنامه بعد تمام شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپارم. خداوند یار و مددگارتان.